نن د پکتیا ولایت مرکز ګردش ښار ته راغلم. دلته مې د اړوند مسؤلینو سره د محترم والي صاحب او د نورو محترمو رئیس صاحبانو مسؤلینو د مخابراتو د رئیس د ټولو سره یو ځای مجلس درلود. موخه او هدف مې دا و چې د پکتیا ولایت مخابراتي ستونزې تشخیص او هغې ته د حل لاره پیدا کړو. په دې سلسله کې مو د ټولو ستونزې واورېدلې. په سږني کال کې مو د پکتیا دپاره د 48 سایټونه نوي د هغې د ودرېدو منظوري ورکړه. امید دی چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه سایټونو د ودرېدو سره د پکتیا ولایت د مخابراتي ستونزې تر یو ډېر حده پورې حل شي انشاءالله. وزیر صاحب لرې سیمې لاندې مخابراتي خدمتونه نه دي برخې دي پکتیا ته راسو پکتیکا ته تاسو سفر کړی ډېرې داسې ولسوالۍ دي چې ولسوالۍ په کچه خلک لاسرسی نه لري د هېواد په کچه هغه لرې پرتې سیمې او محرومې چې لاسرسی نشته هغوی لپاره پلان څه ده؟ زموږ د سفر هدف او مقصد همدغه دی تر څو ځان ته هغه د هېواد هغه نقطې او هغه سیمې هغه ولسوالۍ تشخیص کړو چې فعلا د خدماتو نه محروم دي. په دې سلسله کې موږ نوې 10مه پروژه پلان لرو. په هغې کې تقریبا 500 سایټونه زموږ شامل دي. تاسو د پکتیکا یادونه ورکړه. د پکتیکا کې هغه ولسوالۍ لکه ترو، اوړممی او همدارنګې نعمت آباد وغیره هغه چې ډېرې لرې پرتې سیمې دي د هغې په شمول باندې هلته تقریبا 4 سایټونه نوي منظور کړل. همدارنګې د پکتیا د افغانستان مختلفې سیمې هغې دپاره دغه پروژه 10مه په کار اچولې ده. موږ سره په سفر کې د ټولو شبکو دغه استازي را سره هغوی هم خپلې ژمنې وکړې او د هغې په اساس باندې به ممکن په نږدې راتلونکو کې کوشش کوو چې تر یو حده ستونزې حل کړو. وزیر صاحب دغه سایټونه چې منظور شوي پکتیا ته د سلام مخابراتي شرکت یعنې په دولتي چوکاټ کې نه خیر دې کې ځینې سایټونه د سلام مخابراتي دغه کې منظور شوي دي چوکاټ کې منظور شوي خو دا البته د سلام شبکې ملکیت نه دی. ملکیت د TDF ته فنډ دی چې د ټولو شبکو په شریکه فنډ دی او ځینې پکې بیا د مشخصو شبکو سایټونه دي.